خوست کې د اتو چک ډیمونو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دا چک ډیمونه چې ټولیز لګښت یې 18 میلیونه افغانۍ دي، د شاوخوا 53,300 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د انرژي لخوا نه 14 چک ډیمونه راکول شوي دي او دا 14 چک ډیمو باندې 8 چک ډیمونه د موږ مکمل شوي دي. یو د شیخ زاهد چک ډیم د څخه په مرکز کې ده، یو په صبروي کې ده، یو په ځاځي میدان کې ده، یو په تڼوي ولسوالۍ کې ده، یو په دومندو ولسوالۍ کې ده او یو د نادرشاه ولسوالۍ د سیمو تاسو نن د اختتامي مراسمو او بل څه ده هغه د باک ولسوالۍ ده. تقریبا د دې اتو چک ډیمو مصارف چې راغلي دي 18 میلیونه 1,80,000 راغلي. یاد چک ډیمونه د خوست ولایت په مرکز نادرشاه کوټ، صبري، ځاځي میدان، تڼي، موساخیل، دومنده او باک ولسوالۍ کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د خوست عام خلک او په تیره بزګران خوښ دي چې د چک ډیمونو په جوړېدو به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي او هم به د سیلاب په مهال اوبه مهار شي. دوی وایي د اوبو سپما سره به کرنیزې ساحې پراخې او محصولات به زیات شي. نو چک ډیم خو ډیره ګټه لري، ځکه ډیره ګټه لري چې څومره اوبه چې راځي د اوبه به ذخیره کیږي، نو دا موږ کویونو لپاره موږ د کاریزونو لپاره وپیرې او ډیره فایده کوي. او په دا مؤسساتو یا په دا شرکتونو باندې فشار وړي چې په اساسي ډول یې جوړه کړي، پیسې د پکې وګټي پروا نه کوي، خو د دیوالونو نه په د تیږه نه په سیمټو نه دی باید په دې نه د مصرفو کې خپل ډیزاین د په ښه شکل جوړ کړي. دا موږ وطن دی د ابادولو دپاره ډېر ضرورت دی. په ورته مهال د اوبو انرژۍ وزارت څخه راغلي پلاوي او یو شمېر حکومتي چارواکو په وینا د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د اوبو ذخیروي بند د جوړېدو چارې پیل کړي او ځینې یې هم ګټې اخیستنې ته سپارلي دي. هغوی زیاته کړه چې د بیا رغونې په برخه کې به ډېره هڅه کوي ترڅو د خوست او نورو ولایتونو اوسیدونکو ته خدمات وړاندې کړي او په راتلونکي کې د دا ډول نورو چک ډیمونو جوړېدا ته دوام ورکوي. وچکالي ډیره زیاته وه. موږ پیشنهاد وکړ ریاست الوزرا ته چې په بعضې منطقو کې خلک باریږي د څښلو اوبه نه لري، نو موږ درې وزارتو ته یې بودیجې فوقالعاده منظورې کړې، ستاسې ولاړ شئ وړکي وړکي چک ډیمونه جوړ کړئ، غټ به سوکب شي جوړوش پیسې پیدا شي. نو د هغه په اساس تیر کال موږ واړه چک ډیمونه په هره ولسوالۍ کې شروع کړو. خوست، لوګر، پکتیکا، میدان ښار او دغه زموږ د اوبو انرژي وزارت کې وو، غالبا نور به بیا انکشافي دهات وزارت ورکړل شوي. نو نن خوشحاله یو چې هغه پروژې په هغو کې 8 تکمیل شوي دي او تقریبا په مجموع کې دا ټوله ولسوالۍ چې کوم چک ډیمونه جوړېږي د دغو لپاره 40 میلیونه موږ بودیجه تخصیص کړې وه. د شمال خرم سیندیزې حوزې مسؤلینو زیاته کړه چې په یاد ولایت کې د 40 میلیونه افغانیو په ارزښت د 14 چک ډیمونو د جوړېدو لپاره بودیجه ځانګړې شوې چې د اتو چک ډیمونو چارې بشپړې شوي او په راتلونکو ورځو کې به د پاتې نورو د جوړېدا چارې هم پیل کړي.